الله رب العالمین زمنګ او ستاسو د هدایت او د رهنمایي او د دوالو جهانو د کامیابی د پاره یو ډیر عظیم او یو ډیر مبارک او یو ډیر مؤثر کلام قرآن عظیم الشان الله نازل کړی دی. قرآن عظیم الشان د الله ډیر عظیم کتاب دی او ډیر مبارک کتاب دی. د قرآن عظیم الشان شان او مقام او مرتبه الله رب العالمین په دې مخلوق الله داسې ورکړی ده لکه څنګه چې د الله نه پس د محمد رسول الله مقام او مرتبه ده، دقه شان په تمامو کتابونو او صحیفو کې د قرآن عظیم الشان دقه شان لوی مقام او مرتبه ده. الله رب العالمین دې په موږ له د ایمان او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او چا چې په عمل وکړو ایمان یې پرې راوړه دا انسان په دنیا کې هم کامیاب دی او په آخرت کې هم کامیاب. نو قرآن یو ډیر لوی شان او مقام لري، دا خو ځان له موضوع ده. بیا الله رب العالمین د دې قرآن یو تاثیر دا ایښی دی چې دا خو الله زمونږ د هدایت او د رهنمایۍ دپاره رالیږلی دی چې کوم مضامین دي خو هغې باندې تا عمل وکړو په خپله زندګۍ کې دې راوسته نو الله به تا ډېر لوی مقام ته ورسوي. دا رسول الله مبارک وایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما، چې چا په دې قرآن عمل کړی دی الله رب العالمین د دې فرش نه عرش ته رسولی دی. نو هغه عمل خو په خپل ځای خو ټیک ده، خو د قرآن عظیم الشان دا ډیر لوی مقام او لوی مرتبه دا ده چې د دې اسم ته تلاوت کې بغیر د پوهې نه دا یو لوی اثر لري، یو لوی مقام لري، یو لوی مرتبه لري. اسم د قرآن شریف په صحیح طریقه تلاوت کې کو ته په پیږي او کو نه پیږي د دې اثر وی خامخا. د دې اثر یوازې د انسان په دنه اعمالو نه، دا یادو ساته او دا خبره نن ځان سره یوسئ چې د قرآن عظیم الشان هغه اثر چې کوم د اعمالو نه په خپل ځای دی، خو د دې د تلاوت چې څومره اثر د دنیا په دې ظاهري زندګۍ باندې کېږي والله العظیم خدا تا ته په بل چیز کې ملوږي. هسې تلاوت ته پیږي بفهم او بغیر فهم، خو ته پیږي او کو نه پیږي د دې اثر خامخا. نو هسې تلاوت باندې دومره اثر دی. اسی تاسو په دې خپل دا چې کوم کسان د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي دا غوی ته پته لګي چې په صحیح طریقه باندې کې او چې کوم د الفاظ او صحیح ادایګي د پاغي باندې کې قسم بالله د قرآن شریف یو خپل اثر دی. نو اسی د قرآن تلاوت اسی اثر کوي. اسی تاسو سوچ او فکر وکړئ چې انسان کله د قرآن شریف په دې تلاوت باندې پیږي بیا به د دې څومره اثري، بیا د دې قرآن شریف باندې بیا تا عمل وکړه، خپلو اعمالو کې دې راوستل، خپلې زندګۍ کې دې راوستل، بیا چې د هغې تلاوت کې د دې به څومره لوی اثري. نو د قرآن عظیم الشان یو خپل شان او مقام او مرتبه ده. بیا رونو د دې اصل مقصد چې دی هغه دا دی چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. تلاوت بېشکه لوی ثواب لري، قتل ورته بېشکه لوی ثواب لري، خو د قرآن شریف اصل مقصود چې دی هغه کتاب انزلناه مبارک لیدبروا آیاته، چې ته پکې سوچ کې او فکر وکړې او بیا دقه آیاتونه او دقه اعمال ته په زندګۍ کې راولې. نو بیا قرآن شریف قرآن عظیم الشان یو داسې عظیم کتاب دی چې زمونږ د زندګۍ د پیدایش نه راواله تر د مرګ د هغې له حده پورې زمونږ د هر شي هغه زمونږ دپاره یو سمپل او یو نمونه ګرځولې شوې ده. خو ته ګورې بعضې ایاتونو کې دا دي چې ده به په دې باندې عمل کې د هغې حکم شوی دی. بعضې ایاتونه داسې دي چې د هغې نه به ته ځان بچ کې. زمونږ د علماو ته اوامر او نواهي وایي. نو د قرآن شریف لوی مضمون یو اوامر او یو نواهي ده، کوا او مکوا.
منځ کوه واقیموا الصلاة ځان د شرابو نه بچ کا قرآن شریف کې دا راغلی روجه نیسه ځان د زنا نه بچ کا څه اوامر دي څه نواهی دي یو د قرآن شریف مضمون دا دی دویم نمبر د قرآن عظیم الشان دغه اوامر او نواهی دا چې مو تعالی په دې ذهن کې جوړی نو د دې لپاره بعضې وخت په قرآن شریف کې امثال دي مثالونه دي او قرآن شریف کې مختلف مثالونه دي الله بیان کړي دي په قدم مثال بیان کړی دی ما تاسو وی چې زما کومه موضوع ده زه هغې له ځان نه رسومه ګینې هر یو خبره چې کې دا ځان له یو لوی ټاپک دی یو لوی مضمون غواړي نو بعضې پکې د مثال په طور دي بعضې الله رب العالمین د خوشحالۍ آیاتونه رالیږلي دي چې هغه ته واورې ستا زړه خوشحاله شي عمل نورم بیا تعالی خوند درکوي او بعضې د قرآن شریف آیاتونه داسې چې په هغې کې د عذاب د خوف دغه راغلي دي نو هغه تو یریږي نو د هغې نه ځان بچ کړي دا ټول د قرآن شریف مضامین او مختلف دغه دي اوس بعضې خبرې پکې داسې شوې زما په زندګۍ کې دی راشي نو په قرآن شریف کې بعضې مضمون د قرآن شریف دا الحمدلله وعلى تر د والناس پورې پکې یو مضمون د واقعات هم دی د قصص هم دی او هغه قصص هغه اکثر پکې د پیغمبرانو دي او د هغې د قومونو دي بعضې پکې د نیکانو خلکو واقعات هم دي تیمور جانه د نیکانو خلکو هم دي لکه د سورت لقمان وګوره نو لقمان پیغمبر مو دغه شان سلطان سکندر ذوالقرنین وګوره ویسألونک وایا عن ذوالقرنین داغه بیان دی پکې دغه شان پکې دا واضرب لهم مثل الحیات الدنیا واضرب لهم مثل الرجلین په 15مه سپاره کې د یو دو سلو الله قصه مختلف قسمه داسې واقعات پکې بغیر د پیغمبرانو هم نام راغلي دا د څه دپاره دا واقعات د څه دپاره دي دا واقعات د دې دپاره دي زمونږ دا علاقه ده د پښتنو علاقه ده پخوا به موږ خیر ماشومان خو ما ته یاد دي موږ ته به نیا کېناسته مور به کې قصې به یې راته کوو دا قصونه به موږ خوند اخېسته مزه به م اخېسته دا د پلانکي قصه او دا د پلانکي قصه قرآن شریف کې هم واقعات دي خو قرآن شریف کې وهاب ګل حاجي صاحب ګورې داسې واقعات نه دي چې د هغې نه موږ خوند والي بلکې د قرآن شریف واقعاتو متعلق الله څه وایي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وی د قرآن شریف د واقعاتو اصل مقصد الله وی دا دی چې ته فن والي او نصیحت والي ته یو سوچ او فکر والي د قرآن شریف د واقعاتو دقه لوی مقصد دی او دا په یو ځای کې نه دا په دوه درې ځایونو کې الله وی